سلامونه ملګرو، د پښتو نیوز چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې او ښه په مزو کې به یې. ملګرو، د پښتو مشهور اداکار جهانګیر خان وفات شوی دی. ملګرو، دې خبر کې څومره حقیقت دی؟ که تاسو غواړئ چې د دې ویډیو باره کې مکمل حقیقت نه ځان خبر کړئ، نو دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. کم ملګري چې زموږ پښتو نیوز چینل کې نوي دي، نو مهرباني وکړئ زموږ د پښتو نیوز چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره دغه د ټلې نشان هم ووهئ چې تاسو ته زموږ هره نوې ویډیو ښه په اسانۍ سره ملاویږي. ملګرو، د مشهور جهانګیر خان باره کې چې خلک کمې ویډیوګانې سازوي چې دا ویډیو دروغ ده او که حقیقت ده. ملګرو، څه خلک وایي چې جهانګیر خان ته مخکې هم د زړه هارټ اټیک شوی و او بیا والله الله تعالی صحت هم ورکو. ملګرو، جهانګیر خان یو مشهور اداکار دی او خلک یې ډیر زیات خوښوي هم او زموږ پښتانه ورسره ډیره زیاته مینه هم لري. ملګرو، په زرګاو ډرامو او فلمونو کې کار هم کړی دی او زیات کار یې د ویلن په حیثیت سره کړی دی. ملګرو، جهانګیر خان مشهور هم ډرامو او فلمونو باندې دی او په هر یو فلم کې ورسره تمانچه او ټوپک ضرور وي او ډیر خلک وایي چې نوی نسل د ده د لاسه ډیر زیات خراب هم شو او د ده اړخ ته روان هم شو. ملګرو، جهانګیر خان د پښتنو خلکو ډیر زیات عزت هم کوي او ډیره زیاته مینه ورسره هم لري، خو د ډیرو خلکو په دې وجه نه دی خوښ چې په هر یو فلم او ډرامه کې د سره ټوپک وي. ملګرو، جهانګیر خان ته هارټ اټیک شوی دی او هلته په هسپتال کې هم پروت دی. او ملګرو، د جهانګیر خان د مرګ د ویډیوګانې بالکل دروغ دي او جهانګیر خان سم دم په هسپتال کې پروت دی. ملګرو، جهانګیر خان ته دې الله روغ صحت هم ورکړي.